حمدالله محب بیا زړونه وګټل. د حمدالله محب داسې کار چې پخوا چا نه و کړی. د حمدالله محب داسې کار چې پخوا چا نه و کړی. دا چې څنګه مطلب تر پایه را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب چې په ډیر کم وخت کې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړ او تل یې داسې کارونه کړي چې افغانان پرې خوشحاله شوي. تازه یې نن پکتیا ولایت ته سفر کړی و. هلته یې له نظامي او ملکي چارواکو مشرانو او ځوانانو سره وکتل، خو یو داسې کار یې هم وکړ چې تر دې مخکې چا نه و کړی. حمدالله محب د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله مقبرې ته ورغلی و. د ډاکټر نجیب قبر د پکتیا ولایت په میلم سیمه کې دی. له محب سره د ډاکټر نجیب مقبرې ته د ورتلو پر وخت د پکتیا والی شمیم خان کټوازي او یو شمېر نورو چارواکو هم حضور درلود. حمدالله محب د ډاکټر نجیب الله روح ته دعا وکړه او وی ویل هغه هیلې چې ډاکټر نجیب الله په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره درلودې د پوره کېدو لپاره به یې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوو. په هر حال دا لومړی ځل دی چې د ډاکټر نجیب مقبرې ته کوم لوړپوړی چارواکی ورځي. د ډاکټر نجیب قبر ته ورتګ څه چې چارواکي له ډاره ان نوم نشي اخیستی او ډاکټر محب له دې کار سره د ډېرو هېوادوالو زړونه وګټل. ډاکټر نجیب الله که هر رقم سیاستوال و خو بیا هم د همدې خاورې سړی و او په همدې خاورې ژوند له لاسه ورکړ. نن جنایتکار دوستم مارشال شو. د رباني مزاري او فهیم په قبرونو ماڼۍ جوړې دي او لوی لوی تپې پرې غصب شوې. د کلکاني هډوکي راواخیستل شول او ځایونه پرې غصب شول. هغوی چې د خلکو په سرونو کې میخونه ټک وهلي وو نن په لویو مقامونو کې دي. اما د افغانستان د یو تیر پښتون ولسمشر څوک نوم له ډاره نشي اخیستی. په هر حال تاسو د ډاکټر محب د دغه کار په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.